बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د هاوس اف وزډم په کیمستري نیو لیکچر کې تاسو ته مخاطب یم. نن زموږ سره کم ټاپک چې دی هغه د مسلسل رادرفورد اټامیک ماډل دی. رادرفورد اټامیک ماډل کله چې زموږ سره اټم ډیسکور شو نو بیا لیټر آن په دې باندې زموږ سره مختلف ایکسپریمنټ وشول، مختلف ساينټیسټو مختلف ایکسپریمنټ وکړل چې زموږ سره اول هم سره دا خبره کېده چې اټم چې زموږ سره انډیویزبل پارټیکل دی، خو لیټر آن چې کله زموږ سره ساينټیسټ په دې باندې ویریس ایکسپریمنټ وکړل نو زموږ سره اټم زموږ سره چې زموږ سره دا ډیویزبل پارټیکل نه پای کې زموږ سره رادرفورد زموږ سره خپل یو ماډل پیش کو ان order to explain the structure of atom. نو رادرفورد اټامیک ماډل نن سره ټاپک دی. رادرفورد کوم ماډل پیش کو د اټم د سټرکچر د ایکسپلین کولو لپاره، نو غیر لپاره د کوم چې ایکسپریمنټ وکړو دا غیر لپاره چې کوم میټیریل د واغستل نو میټیریل ریکوایرډ د موږ دا چې د موږ د یو ریډیو اکټیو الیمنٹ یوز کو، لکه دلته کې د موږ د فولونیم یو سره یوز کو، د چې د موږ ریډیم هم یوز کېدای شي، یا موږ دلته کې یو لیټ بلاک یا لیټ چیمبر د موږ یوز کو. ریډیو اکټیو الیمنٹ د موږ فولونیم واغستو، د لیټ چیمبر د لپاره واغستو چې کم د فولونیم الیمنٹ دی د دې نه چې کله ریډیشن کیږي دا ریډیشن د موږ په یو سپیسیفیک پوینټ باندې د موږ فوکس شي. ټیک شو چې دا د موږ سکیټر نشي. دغه شانتي د موږ یو 10 شیټ اف ګولډ د موږ واغستو یا ګولډ فایل د موږ یوز کو. از موږ دغه ډایمیټر تقریبا د موږ 10 نانومیټر پورې، بل د موږ د یو سرکولر زنک سلفاید سکرین واغستو. څه واغستو؟ سرکولر زنک سلفاید سکرین. په زنک سلفاید سکرین کې دا خاصیت ده چې کله په دغه زموږ سره پارټیکل زموږ سره په دغه ولګي د زموږ سره فلورسن پروډوس کوي یا زموږ سره شاینینګ پروډوس کوي. بل د موږ سره د چې کوم ایکسپریمنټ وکړو رادرفورد ایکسپریمنټ کې زموږ سره د چې کله د الفا پارټیکل کوم چې د موږ سره ډبل پازیټیو چارج پارټیکل دی یا ته موږ هیلیم نیوکلیا ویل شو، دا کال چې دا پارټیکل د زموږ سره بمبارډ کړل په دې ګوړ فایل باندې نو زموږ سره دغه موست اف دیز ریز دیز پارټیکل موست اف دیز ریز ور فاست سټیټ without any deflection. دا زموږ سره زیات کم پارټیکل چې زموږ سره بالکل سټیټ پاس شو او دلته کې زموږ سره پروډوس کو فلورسن پروډوس کو about 90% یا زموږ سره چې کم پارټیکل زو کم ریز زو زموږ سره بالکل سره زموږ سره بالکل سټریټ لاړل. نو دغه زموږ سره رادرفورد زموږ سره دا خبر زموږ سره ایزیوم کړه چې زموږ سره موست اف د سپیس ان اټم از امپټي، چې په اټم کې زموږ سره کم زیات تر سپیس چې کم دی هغه زموږ سره empty دی. some of the rays were deflected at various angle. سریز چې کوم زموږ سره په مختلف انګل باندې زموږ سره شول ډیفلیکشن شو کو، نو د دې نه دا پته ولګیدا چې زموږ سره از دا کم چې زموږ سره الفا پارټیکلز دي نو په دې باندې سره پازیټیو چارج پارټیکل دي دا زموږ سره په دې باندې پازیټیو چارج دی نو زموږ سره په اټم هیو سم پازیټیو چارج پارټیکل په اټم کې زموږ سره هم پازیټیو چارج پارټیکل دي او داغه د وجنه these rays were deflected at various angle. دغه ریز چې کوم زموږ سره په various angle باندې شول ډیفلیکشن شو کو. But while few rays were bounce back, سریز چې کوم زموږ سره شو ا بالکل زموږ سره په 180 ډیګري باندې زموږ سره شول بالکل واپس رالل. زیاتره زموږ ډیر کم ریز چې کوم زموږ سره شول هغه په 180 ډیګري باندې یا زموږ سره بالکل شول باونس بیک شول. نه دینه زموږ سره دا خبره رپورټ موږ سره ایزیوم کړه چې زموږ سره چې کم د پازیټیو چارج پارټیکل دی دا زموږ سره د اټم په یو سپیسیفیک سپیس کې زموږ سره موجود دي and that space were called اې موسوي نیوکلیس اې موسوي نیوکلیس ورته وي. ټیک شو دا زموږ سره د رادرفورد ایکسپریمنټ وو د سره پاره زموږ سره د وکړو چې زموږ سره د اټم چې کوم سټرکچر دی چې زموږ سره هغه ایکسپلین کړي. ټیک شو نو د اټم د رادرفورد اټامیک ماډل چې دغه مین پوینټ زموږ سره دا دی چې ان اټم از نیوټرل پارټیکل. اټم زموږ سره نیوټرل پارټیکل دی. نیوټرل پارټیکل مین چې په اټم باندې زموږ سره پازیټیو یا نیگیټیو از ا هول زموږ سره په دغه پازیټیو یا نیگیټیو چارج نشته. ٹھیک شو بل زموږ سره the positively charged particle called the protons are present in the center of the atom. کوم چې زموږ سره positively charged particle دي کوم ته چې موږ پروټون ویلې شو دا د اټم په سنټر کې موجود دي. په کوم ځای کې موجود دي؟ د اټم په سنټر کې موجود دي. at that center were called nucleus. او دغه سنټر ته موږ څه وی زموږ سره نیوکلیس ورته وی. the size of the atom is very small as compared to the total size of the atom. د کم چې زموږ سره د اټم چې کوم سایز د سایز اف د نیوکلیس د نیوکلیس چې کوم سایز دی دا د موږ سره د موږ سره ویری سمال ایز کمپیر ټو ټوټل سایز اف د اټم. د اټم د ټوټل سایز په نسبت باندې د موږ سره د نیوکلیس سایز د موږ سره ویری سمال
and most of the space in atom is empty. او زموږ سره چې په atom کې زیاتره کوم space دی زموږ سره empty دی. Rutherford model proposed that the negatively charged electrons surround the nucleus of an atom as the planets revolve around the sun. Rutherford زموږ سره دا خبره هم propose کړه کوم چې زموږ سره negatively charged electron دي negatively charged particles دي دا زموږ سره د nucleus نه چاپیره داسې revolution کوي just like the planets revolve around the suns. لکه څنګه چې زموږ سره planets د sun نه چاپیره revolution کوي. ټیک شو دا زموږ سره Rutherford atomic model و زموږ سره چې کله Rutherford خپل کوم ماډل پیش کړو نو په دې کې بیا زموږ سره څه داسې ډسکریپنسیز وو څه داسې شارټ کمینګز وو چې هغې د وجې نه زموږ سره بیا زموږ سره بوهر په 1913 کې راغی خپل ماډل پیش کړو خو هغه زموږ سره کم لیمیټیشنز دي Rutherford atomic model کې ځکه چې زموږ سره Rutherford هم سره یو دا خبره کړې وه چې Rutherford proposed that the electrons revolve around the nucleus in circular path. Rutherford هم سره دا وی چې زموږ سره دا کم الکترون چې دي دا د نیوکلیس نه په چاپیره په سرکولر پاث کې ریولوشن کوي او according to classical electromagnetic theory the revolving electron being a charged particle must lose energy continuously and will ultimately spiral into the nucleus. को फर्ज का according to classical electromagnetic theory د electron को फर्ज का زموږ سره د nucleus د چاپیره په circular path کې revolution کوي نو it must lose energy continuously دا به مثلا انرژي مثلا څه کوي continuously به انرژي emit کوي نو ultimate it will fall into the nucleus دا به مثلا څه کیږي nucleus ته به سره fall کیږي it mean چې the atom will collapse atom مثلا څه کی دا د سره به collapse شي نو موږ دا مقصد دا شو چې زموږ سره د Rutherford هم صدا یو په ماډل کې کوم خبر او دا د سره سوا دا د سره هم غلطه و بل د سره if the revolving electron radiates energy continuously the atomic spectrum should be continuous one but actually it gives a line spectrum بل هم چې کوم revolving electron دي که فرض کړه زموږ سره دو continuous د دنه continuous emission of radiation کیږي continuous radiation کیږي نو زموږ سره چې کوم انرژي راغله به زموږ سره هم continuous او کوم spectrum چې موږ راکې ټیک شو که فرض کړه موږ د فریزم نه پاس کو کوم spectrum چې موږ راکې نه به زموږ سره अब د سره کنټینیوسلی خو اکچولی چې کوم اټم موږ له کوم سپیکټرم راکې هغه سره کوي موږ له لاین سپیکټرم راکې لیټر ان تاسو مخکې وایي چې موږ سره لاین سپیکټرم څخه تیر شي کنټینیوس سپیکټرم څخه تیر شي اکچولی موږ سره کنټینیوس سپیکټرم موږ سره هغه ته ویل شي چې پای کې موږ سره چې کوم کلر بینډز دي هغه موږ سره په یو بل کې موږ سره اوورلیپ شي پای کې موږ سره فری سپیسز بکې نه क्लियर कट बाउंड्री लाइंस به کدم سر نه کم چې دم سر لاین سپیکټرم دی د تم اټامیک سپیکټرم ورته هم ویل شو لاین سپیکټرم تم اټامیک سپیکټرم ورته هم ویل شو بیا دم سر یو لاین امیشن سپیکټرم دی بل دم سر لاین ابزورپشن سپیکټرم دی نو لاین سپیکټرم هغه ته ویل شي ان وچ دیئر از کلیئر کٹ باونډریز بټوین د کلرز چې پای کې دم سر کلیئر کٹ باونډریز دي د کلر په مینس کې ټیک شو نو دا دم سر Rutherford اټامیک ماډل او دم سر چې کوم لیمیټیشنز پر Rutherford اټامیک ماډل کې thank you ان شاء الله په نیکسٹ لیکچر کې موږ بوهر اټامیک ماډل وایو